سلامونه ستړي مشئ لطفاً مساده کیږئ د ښاغلي مصطفی صفا تالیف او ژباړه ده چې زه حکمت آریان یې درته وړاندې کوم. پیل په ځان پیژندنه کوم. کله چې د خپل بدن جوړښتونو، اروايي کیفیتونو، احساساتو، غریزو، د مغز او شعور فعالیتونو، د خپل فکر او نظر حالتونو، د چاپیریال او طبیعت سره بیلابیلو اړیکو او د خپل وجود د داخلي، خارجي، مادي او معنوي غوښتنو، اړتیاو، احتیاجاتو او نورو ځواکونو او خاصیتونو ته ځیر شئ، نو درته په ډاګه بشي چې موږ او تاسې ډیر څه لرو او ډیر څه په موږ پورې اړه لري او د دې ټولو شیانو مسؤل یوازې موږ یو. نو په دې اساس ستا ځان یو لوی او حیرانوونکی جوړښت دی. ستا د ځان هره حجره او زړه په خوځښت، حرکت او تکامل کې خپلې دندې پر مخ بیایي. ستا د ځان هر غړی ګټورې دندې لري. که کوم غړی د بهرني افت او ګواښ سره مخامخ شي، نو داسې یو بل قوت پکې شته چې له هغه افت سره وجنګیږي، او که چیرې بهرنی ګواښ پیاوړی وي، نو دغه غړي ته تاوان پیښوي. په دې وخت کې باید له ټولو شته امکاناتو څخه استفاده وکړي. نننۍ نړۍ هر څه لري. ستا دنده دا ده چې یو څه باید نړۍ ته ورکړي او یو څه باید له نړۍ نه واخلي. ستا ځان د وجود او اروا یو ګډ کور دی. که په بدن یا اروا کې د کومې ناپاکۍ بڅري راښکاره شي، د ژوند بهیر ویجاړیږي. ستا ځان د حیرانوونکو اسرارو یوه پټه خزانه ده. که د دې خزانې کیلي لاسته درغله، نو بیا به درته ژوند نور هم ښکلی شي. د دې خزانې د صندوقونو کیلي له ټولو اخلاقي فضایلو څخه عبارت دي. ته خپل ځان وپېژنه. خپل ځان ته بشپړه پاملرنه وکړه. له تاسو سره ډیر خویونه، ځواکونه او کمالات ملګري دي. ته د یو داسې چا په توګه چې خدای درته د ټولو مخلوقاتو د اشرف یار در بخلی ده، باید په خپل ژوند او چاپیریال نور وشندي او د ژوند د ګوتې د غمي په شان وځلیږي. هر لوی شان او شوکت چې ته په نړۍ کې د ځان په شاوخوا کې محسوسوي، دا ټول ستا لیدلوری، فکر، مشاهده او شان او شوکت دی. په حقیقت کې دا ټوله ښېګڼه چې د باندې یې تجلا موندلې ده، ستا په وجود کې دننه ده، او په دې ترتیب ستا سرنوشت د ټول بشریت په سرنوشت باندې تاثیر لري. ته د خپل ځان آیندې او شخصیت ماڼۍ په خپله جوړوي او د هغو تر ټولو زړهسوان معمار یوازې ته یې. نو باید د دې ماڼۍ د دیوالونو د جوړولو لپاره د خپلې پوهې له شاقول څخه کار واخلي او خپل وضعیت وسنجوي چې دغه ماڼۍ در څخه کږه پورته نشي. عقل، فکر، نوښت، انګیزه، خلاقیت او استقامت هغه څه دي چې لوی خدای د بشر په رګ رګ کې پنځولي او ترڅنګ یې داسې استعدادونه او ځواکونه د ده په وجود کې نغښتي دي چې دی یې ګمان هم نه کوي، مګر له هغو څخه د کار اخیستنې پر مهال ورته یو را برسیره کیږي او دی لا په ځان باوري کوي. همدا سبب دی چې مشهور ارواپوهان ویلیام جیمز وایي، موږ یوازې د خپلې فکري او بدني ځواکمنۍ له ډېرې لږې برخې څخه کار اخلو. په څرګند ډول سره د انسان د ځواک او استعداد پولې تر هغه ډېرې پراخې دي چې اوس ورته رسېدلی دی. نو ته هم یو انسان یې، هغه انسان چې په وجود کې دی جهان ویده دی. ویښ شه ترڅو هغه ټول استعدادونه او توانایي چې ستا په رګونو کې ویدې دي راویښې شي. ته په دې نړۍ کې نوی او بې سابقې شخص یې او د بشر د پیدایښت نه تر اوسه پورې ستا په شان څوک منځته نه دي راغلي، او ترڅو چې دا نړۍ وي، بیخي ستا په شان بل څوک دې نړۍ ته نه راځي. مهمه دا ده چې ته خپل ځان وپېژنې. په دې نړۍ کې د هر چا لپاره ځای شته، خو ستا دنده به دا وي چې ته پکې خپل ځای پیدا کړې او په نړۍ باندې یو څه ورزیات کړې. ځان پیژندنه او ځان جوړونه هغه هڅه ده چې د انسان واقعي څیره را برسیره کوي. نو ځان وپېژنه، یعنی دا چې زه یو انسان یم او انسان د نړۍ پر مخ د فعالیت محور دی. انسان د الله د مخلوقاتو له ډلې نه یو بې سیاله مخلوق دی. نه جماد دی، نه نبات دی، نه ځناور دی، نه ملایکه او شیطان، بلکې یو د درناوي وړ مسؤل مخلوق دی. انسان د حجم او وزن له مخې د دې پراخې نړۍ پر مخ ډیر ناڅه شی دی، خو د روح له نظره او د معنوي وجود له حیثه ډیر ستر موجود دی او د اشرف المخلوقات په نوم نومول شوی دی. نو په دې اساس له ځان سره ووایه، زه باید داسې چارې ترسره کړم چې د انسان ستر مقام وساتم. ماته پکار ده چې خپله د خیر او ښېګڼې اروا راویښه کړم، ځکه دغه اروا زما د نیکمرغۍ زیری راوړي. ځان وپېژنه، یعنی خدای ماته ژوند را بخلی او ژوند هغه دروند پور دی چې باید ادا یې کړی شم. او همدغه ژوند د بشرتیا په لور د یو داسې سفر حکایت دی چې له ما څخه پیلیږي او په مهربانه رب پای ته رسیږي.
او بالاخره دا ژوند یو داسې سپینه کتابچه ده چې د زیږیدنې پر مهال مو له مهربانه خدای څخه د سوغات په توګه اخیستي. زه باید د هغې هره پاڼه په خپل فکر او عمل سره ډکه کړم او په پای کې مهربانه خدای ته وسپارم. ځان وپېژنه، یعنی له کوم کار او کوم شي سره ډېر علاقه لرم، کوم مسلک او کوم کسب می ډېر خوښیږي، په خوراک را باندې کوم خواړه بد تاثیر لري، روغتیا او پاکي می څه ډول ده او څنګه یو ورځ تر بلې مخ د ښه کېدو په خوا بیولی شم. ځان وپېژنه، یعنی خوځښت، کار او هلې ځلې می د ژوند بنسټ دي. ځان وپېژنه، یعنی دا زه یو ټولنیز موجود یم، باید په ټولنه کې رغنده او ویاړلی واوسم او د ټولنې د ګټو په منځ کې خپلې ګټې ولټوم. یعنی باید له بدیو نه ډډه وکړم او د منفي ذهنیتونو د تاثیر لاندې را نشم، بلکې نور د خپلو نیکو اعمالو په تاثیر کې راولم. یعنی زه باید تل د خپل عقل د فرمان لاندې ژوند وکړم. یعنی زه باید پوهه لاسته راوړم او په هر شي کې معقول فکر وکړم. ځان وپېژنه، یعنی خپلې اړتیاوې، غوښتنې او حاجتونه له روا لارې نه تر نورو نه په ښه ډول پوره کړم. ځان وپېژنه، یعنی د زمانې له غوښتنو سره خپلې غوښتنې اشنا کړم. یعنی زما د نن ورځې سلوک راته د سبا ورځې جنت یا دوزخ جوړوي. یعنی زه مې ځان ته په نیکیو تغییر ورکوم. یعنی زه باید له ستونزو او خنډونو سره وجنګیږم او پرې بری ومومم. یعنی زه باید د چاپلوسۍ او احترام ترمنځ توپیر وکړم. یعنی زه باید دومره ساده نشم چې نور دوکه راکړي. یعنی له هغه څه نه چې زما په طبیعت، ځان او وجدان کې ژور خفګان او کمزوري راولي باید ډډه وکړم. یعنی زما باورونه، ذهنیتونه او اندېښنې زما ژوند ته لوری ورکوي، نو ځکه زه باید دا ټول سوچه وساتم. یعنی زما ټوله بدمرغي او نیکمرغي زما په خپل وجود کې ده. یعنی د نورو په عزت کې باید خپل عزت پیدا کړم. که غواړئ چې ځان وپېژنئ، نو نیکمرغي به ستا مخې ته راشي او تل به در سره ملګري وي. نو همداسې یوې تلپاتې نیکمرغۍ د حاصلولو په موخه خپل ځان ته راشه او هر اړخ ته یې دقیق شه، وګوره کوم ارزښتونه لري او د کومو مناسبو ارزښتونو د راخپلولو اړتیا در سره څپې وهي. له هر یو لوري خپل شخصیت تر ذربین لاندې ونیسه. په هغو کې مثبت او منفي اړخونه کشف کړه. د مثبتو اړخونو د پیاوړتیا لپاره زده کړه وکړه. هغه په ځان کې را موجوده کړه. په خپله بدي د منفي اړخونو ځای ونیسي او په حقیقت کې به نور ځای ورته پاتې نشي. په ځان پېژندنه کې له ژورتیا او دقت څخه کار واخله. خپلې خبرې کنټرول کړه او خپلو ټولو اعمالو ته د لوی فکرۍ په سترګه وګوره. د ځان حقیقي بعدونه وارزوه. اوس د دې وخت نه دی چې ته څومره پهلوان یې او څومره خلک ډبولی شي، بلکې د دې وخت دی چې ستا فکر څومره کار کولی شي او تر نورو څو چنده لوی فکر کولی شي او لوی پلان طرحه کولی شي. هر کله د یو مهم کار او مهم پروګرام د پلي کولو په انګیزه لاس په کار شه، ترڅو یو مهم انسان وبلل شي. خپل ماحول په خپله ګټه وڅرخوه او یو داسې مثبت او نومونکی عمل ترسره کړه چې نور خلک له تا څخه متاثر شي او تا د کامیابۍ، نیکمرغۍ او بلند پروازۍ یو مثال وګڼي او خپل شخصیت او کاري راتلونکي ستا د شخصیت او کار په چوکاټ کې انځور کړي.